محترم حاضرینو، ستاسو په حضور کې ما د قرآن کریم د یو آیات تلاوت وکړ او د هغې سره مې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د یو حدیث مبارک روایت پیش کړ. د قرآن کریم د دې آیات او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حدیث مبارک د دواړو تعلق د یو اهمي خبرې سره دی، د یو اهمي مسلې سره دی او د یو عمل سره دی چې هغې عمل کې عام طور زموږ په معاشره کې نن سبا ډېر افراط او تفریط دی. هغې مسله هغه د خوبونو مسله ده چې سړی کله په شپه کې بیده وي او خوب ورله راسي. آیا د دې خوب په شریعت کې کم حیثیت دی او دا خوب در کمې حده پورې د انسان دپاره قابل عمل دی؟ ما درته ویل په دې مسله کې چونکې زموږ معاشره د افراط و تفریط سره مخامخ ده، نو زه د قرآن کریم او د احادیثو فتوا به باندې دا مسله سنه ستاسو مخ کې اږدم. الله تعالی دې ماته د دې مسلې د صحیح شعولو توفیق راکړي او الله تعالی دې موږ او تاسو ټولو ته ورباندې د عمل توفیق رسول کړي. ستاسو په مخ کې چې ما د قرآن کریم کوم آیات ووایي د هغې ترجمه الله تعالی قرآن کریم کې وایي الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. چې کوم چاته الله تعالی د ولایت او د قرب زندگی ورکړې ده چې الله تعالی ته نږدې مقام او مرتبه لري، هغې ته د شریعت په اصطلاح کې اولیاء او ولی ویل کیږي. چې کله د یو سړي زندگی د ولایت په مرتبه کې تیر سي او هغې په خپله زندگی کې د الله تعالی په احکامو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طریقو باندې عمل وکړي او هغې ته الله تعالی د ولایت مقام او مرتبه ور نصیب کړي، نو چې کله مرګ راسي، زکندن راسي، د دنیا څخه د رخصت ځای راسي، نو د هغې په باره کې الله تعالی وایي لا خوف علیهم، پر هغې څه بیره نشته. خوف هغه بیره ته ویل کېږي چې د راروانو منازلو، د راروانو مقاماتو، د راروانو مرحلو سړي ته ورپېښوي چې په راروانه دې مرحله کې به نه معلوم څنګه سم زما سره به څه وسي او دې مرحله کې به کامیاب سم که به ناکام سم او دې مرحله کې به ستړی سم که به وسا سم. چې په راروانو مرحلو کې د انسان سره کم تشویش دی، عربیت کې هغې ته خوف ویل کېږي. نو چې کله هغې باندې د زکندن حالت راسي، نو ملایکې ورته راسي، نو هغه ملایکې دته دا وایي لا خوف علیهم، پر تاسو باندې څه بیره نسته، را روانو ټولو منازلو کې موږ ستا ملګري یو. او ولا هم یحزنون، نه دې انسانانو باندې حزن او غم راځي. او حزن او غم په عربیت کې دې ته ویل کېږي چې د سړي در شا صفات سي، د هغې فکر د سړي سره یي، د هغې تشویش د سړي سره یي او د هغې غم د سړي سره یي چې در شا کم شی پاته سوی دی، د هغې و تشویش ته عربیت کې حزن وایي. نو چې کله پر ده باندې د زکندن حالت راسي، نو د زکندن پر حالت ملایکې ده ته تسلي ورکړي، ورته سړی زندگی دی په مشقتو عبادتو کې تیره کړې ده، او چې د زندگی سره د رخصت وخت رالی، نو دی کې ستا سره د بیري سب ترتیب نستا، په دې کې ته بیریږه ما او مغم کوا، محزن کوا، مدفات اشیاء و دفات اعمال و دفات قریبانو متعلق سا تشویش و فکر در سره ګرځوه. او دا اولیاء کم خلق دی چې هغې ته د رخصت پر وخت باندې الله تعالی د خوف او د حزن سه امان او د امان زیری ورکوي. دا کم خلق دی؟ الله تعالی قرآن کریم کې وایي دا الذین آمنوا، چې هغې صاحب ایمان خلقی، هغې پر ما باندې ایمان لري او زما د توحید قائلی او زه د ځان دپاره مومن بهی ټاکلی او زما مومنان دي او وکانو یتقون، او زندگی په تقوا کې تیره کی. تقوا د یو عمل کولو ته نه ویل کېږي چې دا عمل به سړی کوي تقوا داره دی. تقوا در حقیقت فریض ته ویل کېږي. نو تقوا دې ته ویل کېږي چې هغې خپله زندگی د ګناهونو څخه محفوظه تیره کی. او چې کوم خلک ایمان ولري او زندگی د ګناهو څخه محفوظه تیره کی، لهم البشرا فی الحیات الدنیا والآخرة، الله تعالی دې خلکو ته دنیا کې هم ډېر زیری ورکوي او آخرت کې هم د دوی دپاره زیری دي.
او دغه زیری په دنیا کې ورکول او په آخرت کې ورکول دا د الله تعالی فیصله ده. لا تبدیل لکلمات الله، د الله په فیصله کې بدلون نه راځي. او چې د کم چا په دنیا او آخرت کې زیری په نصیب سي او د الله تعالی د طرفه بشارتونه راځي نو ذالک هو الفوز العظیم. دا د انسان د پاره ډیره لوی کامیابی ده، دا د انسان د پاره ډیره لوی نیکبختی ده او دا د انسان د پاره ډیر لوی سعادت ده. نو چې کم خلق د الله تعالی د ولایت مقام ته ځان ورسوي، هغه په دنیا کې پر ایمان او پر نیکو اعمالو باندې زندگی تیر کی، نو الله تعالی د هغه د پاره دا وی لهم البشرا فی الحیات الدنیا، دنیا کې الله تعالی زیری ورکی او آخرت کې زیری ورکی. روایتو کې راځي یو مصری سړی د راله حضرت ابو دردا ته. حضرت ابو دردا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په صحابو کې ډیر عالم صحابي وو. اغه ته دا وایي چې کم سړی ولایت پیدا کی، ایمانی تقوی، الله تعالی اغه ته قران کې وایي چې د دې د پاره زیری په دنیا او آخرت واړو کې دي. نو هغه ورته چې په آخرت کو ټوله زیری دي، په جنت کې په قبر کې د جنت زیری دي، په قیامت کې د کامیابی زیری دي، او پر پولیس رات د تیرېدلو زیری دي، او په جنت کې د الله د رضا او د دیدارونو زیری دي. زمنم په آخرت کې خو ټول د دې د پاره زیری او بشارتونه دي. لیکن په دې ټکی نه پوهېږم لهم البشرا فی الحیات الدنیا، په دنیا کې الله څنګه زیری ور باندې کوي. نو هغه مصری سړی د حضرت ابو دردا سره د قران د دې ټکی پوښتنه کوي چې دنیا کې الله تعالی دې سړی ته څه زیری ورکړي، الله خو په دنیا کې هم زیری ورکو. حضرت ابو دردا ورته سړی د دې ټکی متعلق درننه پوری زما څه چا پوښتنه نه وکړي، تا وکړه. او کدا وایم چې ستاسو مخ کې یو سړی بل کړي د اغه ته ما جواب ورکړي دي، نو د اغه سره دویم نمبر دستی د پوښتنه تا کړي ده. حضرت ابو دردا ورته ما چې کله د دې ټکی پوښتنه د پیغمبر علی السلام سره وکړه چې د الله رسول الله وایي زه په دنیا کې دې سړی ته زیری ورکوم، د دنیا زیری د دې سړی سي، نو پیغمبر علیه السلام هم ماته دا ویل چې ای ابو دردا در اوسه پورې ستاسو مخکې د دې ټکي پوښتنه بل چا زما څه نه وکړې، اول تا زما څه وکړه. او بیا راته ابو دردا هغه مصری صحابي ته ویل چې ما د پیغمبر علیه السلام څخه دا اورېدلې دي په دنیا کې الله تعالی دې سړی ته ښه زیری ورکوي، هغه زیری الله تعالی دته د خوبونو په شکل باندې ورکوي. په دنیا کې په د باندې شو خوبونه ویني، او په د باندې په دنیا کې نیک حالات په خوب باندې ویني، او په د باندې کله جنتونه ویني، په د باندې په خوب کې کله بیت الله ویني، او په د باندې کله خوب کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دیدار کوي. نو دغه ښه خوبونه چې الله تعالی په دنیا کې راولي دا د پاره بشرا ده، دا د پاره زیری ده، او دا د نیکبختۍ لوی نشانی او علامه ده. لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم صحابه ته وایي ورته لم يبق من النبوة الا المبشرات، اے خلکو نبوت ختم دی، نبوت تیر سوی دی، د نبوت یو حصه فاته نه ده، د نبوت یو حصه زما سره وروسته هغه په دې امت کې یو شی پاته دی، هغه د مبشرات زیری دي. هغه صحابه دستی پوښتنه ځکي و مل مبشرات یا رسول الله، اے د الله رسول دا مبشرات دي چې هغه د نبوت سورسته فاته دي او نبوت ټول ختم شوی دی او دا په انسانیت کې اوسم پاته دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته المبشرات هي الرؤيا الصالحه، هغه نیک خوبونه دي چې خلک یې ویني، او نیک داسې خوبونه یراهو چې یې سړی په خپل د ځان د پاره ویني، او ترا له یا بل څوک د پاره ښه خوب ویني، په ښه کیفیت کې په ښه شکل کې دی په خوب کې وویني. نو دا د نبوت یو حصه ده چې پاته سوې ده. لکه بعض روایتو کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي دا د نبوت 40مه حصه ده، 40مه حصه ده. نو قرآن کریم هم د خوب متعلق چې ښه خوبونه لیدل دا د انسان د نیکبختۍ علامه وي، او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي ښه خوبونه لیدل دا د نبوت یو حصه ده. لیکن زموږ او ستاسو په معاشره کې په دې معامله کې ډېر افراط او تفریط دی، او بعض خلک هغې در یو حده پورې د دې اعتدال او د درمیانه روۍ څخه وتلې زندګي تیروي، او بعض خلک بیا په بل طرف باندې د اعتدال او درمیانه روۍ څخه وتلې زندګي. بعض خلک داسې زندګي تیروي چې هغې خوب ته هیڅ اعتبار نه ورکوي، هغې د خوبونو قایل نه دي، هغې د خوبونو دنیا مني نه، هغه نه خوب مني نه د خوب تعبیر مني،
نه د خوب تعبیر ته اعتبار ورکوي، نه د خوب د تعبیر اوریدلو ته وخت ورکوي. نو هغوی د خوب سه بالکل لرې زندگی صرف نظر زندگی تیری. زموږ معاشره کې بعضې خلک داسي، حالانکه دا سوچ ډیر غلط سوچ او دا غلط عقیده ده. په دې خاطر چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل دا حدیث ثابت دی چې خوب د نبوت یو حصہ ده، او قران کریم وایي چې خوب دا د انسان د پاره یو بشارت او زیری دی د الله تعالی د طرفه چې کله په یو سړی باندې په دنیا کې ښه خوب ولیدل شي. د دې برخلاف دویمه ډله بیا زموږ په معاشره کې هغوی بیا د خوبونو د دنیا عاشقان دي. هغې ټوله زندگی بس د خوبونو په دنیا کې تیری. ښه خوب مې ولیدی، پلانکی م په خوب ولیدی، پلانکی نن داسې خوب راته بیان کوي او ما برای په شپه کې پلانکی قسم خوب لیدلی دی. هغې ټوله ورځ د خوبونو په دنیا کې تیری. هغې خوب معیار د فضیلت بولی، هغه خوب مدار د نجات بولی. که چیرې د یو چا متعلق ښه خوب وویني، بس د ده عقیده دا سوچ چې دغه سړی بزرګ دی، بیا دی دغه معتقد دی، بیا دی دغه مرید دی، بیا دی په هغې باندې پسې دی. او کله کله چې د ځان متعلق ښه خوب وویني، برای د ټولې دنیا څخه مخکې پر ځان باندې هم د بزرګ شک راسي چې یاره زم بزرګ شوم، زم در لوړو ځایو پورې ورسېدم. د بعضې عقیده بیا دی، حالانکه خوب خو لا د ویدېدو په حالت کې دی. کله کله د خوب څخه علاوه انسان ته کشف راځي. په کشه کې ناوله د حالات الله تعالی په انسان باندې ویني، او کله کله ناوله د اوازونه د انسان در غوږو پورې را رسوي. نو چې کله د کشف حالات پر چا باندې راسي، بیا خو د سل فصله د عقیده ده چې در دې لوی بزرګ په دې معاشره کې بل نسته. بیا دی د هغه مرید دی، بیا دی د هغه معتقد دی، بیا د ټوله زندگی د هغه پر حالاتو باندې شاوخوا راګرځي. حالانکه دا یو حقیقت دی چې خوب لیدل، ښه خوب لیدل، دا د الله تعالی د طرفه نعمت دی، سړی باید شکر ادا کړي. لیکن خوب په شریعت کې دا معیار د فضیلت نه دی چې د خوب په خاطر سړی بزرګ کیږي. خوب په شریعت کې دا مدار د نجات نه دی چې بس د سړی ښه خوب ولیدل سو دا سړی نجات او خلاصون پیدا کولی شي. خوب خو سکه که سړی له کشف راسي، کشف معیار د فضیلت نه دی او کشف معیار د نجات نه دی. نه په کشف باندې سړی بزرګیږي او نه په کشف باندې سړی افضل ګرځي او نه په کشف باندې سړی لوړې درجې ته رسیږي. بلکې معیار د فضیلت، معیار د نجات هغه زموږ په دین کې دا شی دی چې الله تعالی په دې دین کې انسان ته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر سنت طریقه زندگی ورکړي. دا غي زندگی انفرادیم د پیغمبر علیه السلام پر سنت طریقه برابر ده. دا غي د کور زندگیم د پیغمبر علیه السلام پر سنت طریقه برابر ده. اغي چې د کور سره د باندې زندگی تیری هغه د پیغمبر علیه السلام سنت دي. اغي چې کور ته د انسانانو سره زندگی تیری هغه د پیغمبر علیه السلام سنت دي. زموږ په دین کې معیار د فضیلت، معیار د بزرګۍ، معیار د لوړې مرتبه او معیار د لوړو مقاماتو پیدا کولو دغه شی دی چې د انسان زندگی پر سنت طریقه باندې تیر شي. ما درته ویلا چې بعضې خلک چې کله د چا متعلق ښه خوب یا ښه کرامت و کشف واوري، نو بیا دې ته نه ګوري چې د دې کم نصیب عمل څنګه دی، آیا د دې سړي د ګناو څخه حفاظت په کم شکل دی، آیا د دې سړي زندگی پر سنت طریقه څومره برابر ده، او دا سړی په خپل زندگی کې د پیغمبر سنت ته څومره اهمیت ورکوي. بیا د دې شي خیال نه دی د سره، بیا د عقیده ده چې دا بزرګ دی، دا پیر دی. نه ښکاره خبره هغه دا ده چې کله د یو سړي زندگی پر سنت طریقه نه برابره او د یو سړي په زندگی کې د عباداتو اهتمام نه وي، د یو سړي سره تقوا نه وي، د یو سړي سره د حرامو کارونو څخه پرهیز نه وي ورسره، بیا که د ورځې د هغې پر لاس باندې زر کرامت او کشفونه ښکاره کېږي، او بیا که د ورځې هغې متعلق په خپله یا بل څوک د ده دپاره هر څومره خوبونه ویني، دا زموږ په عقیده کې څه اعتبار نه لري. په دې سره سړی نه بزرګ کېږي، نه په دې سره سړی لوړې درجې ته رسیږي، او نه په دې سره سړی نجات او فضیلت پیدا کولی شي. نو زموږ په دین کې معیار د فضیلت، زموږ په دین کې مدار د نجات هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر ظاهري زندگی دی. چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ظاهري زندگی ته تا په خپل زندگی کې څومره ځای ورکړی دی، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د کور زندگی ته تا په خپل کور کې څومره ځای ورکړی دی،
د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تجارتی زندگی ته تا په خپل تجارت کې څومره ځای ورکړی دی او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام همسایتوب ته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د قرابت زندگی ته تا په خپل همسایتوب او په خپل قرابت کې څومره ځای ورکړی دی. زموږ په دین کې معیار د فضیلت او مدار د نجات دا شی دی. زموږ د سلفو کې محمد ابن سیرین دا د تابعین وسده او د خوبونو ډیر لوی امام او ډیر لوی پیشواو. زما د عقیده ده چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ټول امت کې د محمد ابن سیرین غوندي انسان د خوبونو د تعبیر او د ملکی عالم بل بیان دی پیدا شوی چې هغه ته الله تعالی د خوبونو متعلق څومره تعبیر ورکړي او څومره ملکه ورکړي او هغه ته به انسانان راتلو خپل خوبونه به پیښول او هغه به د قران او د حدیث د هغه خوبونو جواب ورکوي. یو ورځ امام مالک رحمه الله دی هغه اول کاله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر مسند په مسجد نبوي کې د هغه پر منبر باندې د حدیثو درس وکړي. امام مالک رحمه الله یو شپه پیغمبر علیه السلام په خوب ویني. نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه پوښتنه کوي ورته د الله رسول زما مرګ به کله راځي. نه پیغمبر علیه السلام امام مالک ته د فنځه ګوتی په خوب کې نسی نور په خله باندې هغه ته سن وایي. امام مالک رحمه الله ډېر په سوچ کې سوچ د دې مطلب دا 15 ورځې بعد دی د دې مطلب دا 15 میاشتې بعد دی 15 کاله 15 هفتې بعد نو دې کې ډېر په تشویش کې دی چې کله سهار سونو د ټولو سمخ کې ابن سیرین رحمه الله تعالی او د شپې د خوب تعبیر ځینې غواړي چې ما خو په شپه کې پیغمبر علیه السلام په خوب کې ولیدې او د هغې سمې د خپلې بقایا زندګۍ پوښتنه وکړه هغې را 15 ګوتې په خوب په جواب کې راته ولیدې او دې تشویش کې هم چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې وینا مقصد څه دی نو هغه ورته وایي در حقیقت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مقصد دا دی چې الله تعالی تا د 15 شانو علم د خپل ځان سما سوا بل اچاته نه دی ورکړي. ورته در حقیقت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اشاره د قران کریم دی آیات ته ده چې په هغه آیات کې الله تعالی 15 شان داسې ذکر کړي دي چې د هغه علم د الله سما سوا د بل چا سره نشته. ورته ان الله عنده علم الساعه د قیامت علم صرف د الله سره دی. وينزل الغيث د باران مکمل علم صرف د الله تعالی سره دی. او يعلم ما فی الارحام د مور په نس کې بچي چې نیک بخت به یې کبه بدبخت د دې صرف مکمل علم د الله سره دی. او ما تدري نفس ماذا تکسب غدا د بنده د سبا ورځې د حالات او علم صرف د الله سره دی چې سبا به بنده سکی او ما تدري نفس بأي ارض تموت او انسان لا پر کوم مزکه باندې مرګ راځي د دې علم صرف د الله تعالی سره دی. نو چې کله امام مالک رحمه الله دا غیسه د خپل خوب تعبیر غواړي نو امام مالک رحمه الله ابن سیرین رحمه الله ورته وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې 15 ګوتو د قران دی آیات ته اشاره کړې ده چې د دې 15 شانو علم بنه غواړي د دې علم صرف د الله تعالی سره دی. نو ابن سیرین رحمه الله دا په تابعینو کې او په دې امت کې چې هغه ته الله تعالی د خوبونو متعلق څومره زیاته ملکه ور کړې ولا ما درته زما کې د دا چې په ټولو امت کې الله تعالی بل چاته نه ور کړې. د ابن سیرین رحمه الله د خوبونو متعلق ډیره مشهوره جمله ده. هغه خوب سړی سکی هغه الرؤیا تسر ولا تغیر. خوب چې دی ولې د ش خوب دی په دې به خوشاله کیږي. په خوب کې د ځان په جنت کې ولیدې په خوب کې د ځان په بیت الله کې ولیدې او په خوب کې د ځان په لوړو حالات کې ولیدې په دې به خوشاله کېږي او دا به د الله تعالی نعمت بولې لیکن ولا تغیر دوکه کېږي به نه چې خامخا دغه څه کېږي. بیا به دا نه وایي چې بس ما خو په خوب کې جنت لیدلی دی او زه په خوب کې جنتي یم نو ستاسو په عباداتو کې هم کمی راسي او ستاسو په سنت طریقو کې هم کمی راسي او ستاسو په نیکو اعمالو کې هم کمی راسي بس ته په دې دوکه کې راسي چې یاره ما خو ځان په خوب کې جنت کې لیدلی دی نو زما نور د عباداتو ته ضرورت. نو ابن سیرین رحمه الله وی د خوب ترتیب دا صرف در خوشاله پورې دی. په خوب سړی خوشاله کیږي چې خوب ښه خوب مې ولیدی لیکن په خوب سړی دوکه کیږي نه چې ما خو داسې خوب لیدلی دی او دغسې به کیږي نه دا د انسان دوکه ده چې په دې خوب باندې سړی راسي. زموږ دی امت کې حکیم الامت حضرت اشرف علی تانوی رحمت الله علیه تیر دا غیر ډېر بے شمار موریدانو
د هغې متعلق به راتلو. کله کله به مریدانو هغې ته خوبونه پیښول، چونکې د مرید د خپل فره سره تعلق داسې لکه د روحاني بچی چې د خپل پلار سره تعلق کی، او بچی خپل پلار ته هر مشکل په آزاده فضا کې پیښوي، نو هغې به هم وده ته خپل خوبونه پیښول. چا ورته ویل چې حضرت دا خوب مې لیدلی دی، چا ورته ویل دا خوب مې لیدلی دی. ده به د هغې په جواب کې عجیب شعر ورته وایي، اول نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، اول نه زه شپه یم نه د شپې بنده یم، چې زه ټوله شپه د شپې عبادت وکړم او شپه ځان له په خدایي باندې ونسم چې تاسو ته بره د شپې د خوبونو قصې کوم. اول من غلام آفتابم همه از آفتاب گویم، زه د دې لمر مریی او غلام یم، د لمره څه هغه آفتاب څه هغه لمر نبوي دی، هغه آفتاب نبوي دی، زه د آفتاب نبوي غلام یم، زما د خولې څه چې تاسو څه اورئ هغه به نبوي ارشادات بس. زه د خوبونو تعبیر نه بیانوم او نه زه د ما د خوبونو د تعبیر سره تعلق دی، زما تعلق د هغې خبرو سره دی چې کومې خبرې په صحیح سند در ما پورې د پیغمبر علیه السلام سره رسېدلي دي. نه زه به د هغې خبرو تاسو ته وینا کوم، زه به د هغې تاسو ته تعلیمات کوم او زما په مجلس کې به د هغې خبرو ویناګانې راځي. نو د دې دا مطلب دی چې ښه خوب چې سړی وویني نو دا د الله تعالی یو انعام و نعمت به بولي، او د هغې سره تعلق به د انسان صرف د خوشحالۍ در حدی په دې به سړی خوشحاله کیږي، او د هغې تعلق به د دوکې در حده پورې نه وي چې سړی په هغه خوب باندې دوکس چې بس پلانکی بزرګ سو او زه بزرګ سوم او پلانکی لوړې درجې ته ورسېدی ځکه ما په خوب کې دا رقم لیدلی دی، یا زه لوړې درجې ته ورسېدم ځکه ما ځان په خوب کې په لوړه درجه کې لیدلی دی. نو د هغې په خاطر به سړی په دوکه کې نه راځي چې بیا د الله تعالی په عباداتو کې د سړي څه کمی راسي او په نیکو اعمالو کې سړی څه کمی راسي او په نورو دینی ترتیباتو کې د سړي څه سستی او غفلت زیات سي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په تعلیماتو کې د خوبونو متعلق یو دوه او درې حدیث دي چې د هغې متعلق زموږ په معاشره کې ډېره غلط فهمي. زه د هغې حدیثو لږ مختصر وضاحت کوم. په هغې کې یو حدیث د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا راغلی دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي من رآنی فی المنام، چې کم چا زه په خوب کې ولیدلم فقد رآنی هغه سړي په حقیقت کې زه ولیدلم. ولی فإن شیطان لا یتمثل بی، شیطان زما په شکل او په صورت کې نسی کېدی، نو ځکه په خوب کې زما په صورت کې چاله شیطان او زما په شکل کې شیطان نسی راتلی. نو کم چا چې زه په خوب کې ولیدلم هغې زه ولیدلم، ځکه شیطان زما په مثل او زما په شکل باندې نسی راتلی. نو خوب کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لیدل دا ډېره لوی سعادت او نیکبختي ده چې د خوبونو په دنیا کې د انسان سترګې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دیدار باندې خوږې سي او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دیدار باندې خنکې سي، او دا د هغې سړي دپاره ډېره لوی عزت او سعادت بلل کیږي. خو د دې مقصد دا دی چې په کومه حلیه باندې پیغمبر علیه السلام موږ ته په حدیثو کې بیان شوی دی، په کومو اشکالو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شکل در موږ پورې رسېدلی دی، په هغه حلیه او اشکالو باندې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سړی په خوب کې وویني، نو دا یو حقیقت دی چې دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی. نو دې حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خوب کې د خپل ځان د لیدلو حقیقت بیان کړی دی چې کم چا په خوب کې زه ولیدم هغه زه یم. لکه الحمدلله ډیرو انسانانو ته په خوب کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زیارت کیږي او دا سعادت او نیکبختی د ډیرو انسانانو په نصیب کیږي. خو لیکن د دې خبرې متعلق زموږ په دین کې دوه مزاج خلق دي. بعضی مزاج والا خلق زموږ بزرگان او سلف هغه د دې خبرې ډېره لویه تمنا لري، د دې ډېر عشق لري او د دې دپاره ډېر محنت کوي او د دې دپاره ډېره مجاهده کوي چې ما ته په خوب کې د پیغمبر علیه السلام زیارت را نصیب سي. لکه زموږ د سلفو په کتابو کې د دې دپاره خپل اعمال لیکلي دي چې یو سړی د جمعې په شپه باندې دا ذکر دومره ووایي، یو سړی د هغې ذکر څه وروسته فلان عمل وکړي، نو د دې امید شته چې په خوب کې دته د پیغمبر علیه السلام زیارت ور نصیب سي.
نو ډیرو بزرګانو د دې متعلق ډیر محنتونه او ډیر مجاهدې کړي دي او دا نعمت الله تعالی ډیرو بزرګانو ته ور نصیب کړی دی او کچیرې زموږ په معاشره کې یو سړی د دې نعمت د حاصلولو کوشش وکړي چې مال په خوب کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زیارت نصیب سي نو دا هم د هغې دپاره جایز عمل دی او دا د هغې دپاره ډېر لوی سعادت او نیکبختي هم ده. نو یو مزاج والا بزرګان دغه دي. د دویم مزاج والا بزرګان بیا د دې برخلاف دي. حضرت مفتی محمد شفیع رحمه الله د حکیم الامت حضرت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه په لوړو خلفاو کې هغې ته یو سړی رالی ول حضرت ته ماته یو عمل راوښیه چې په خوب کې زه د پیغمبر علیه السلام زیارت وکړم او ځکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زیارت کول دا لوی نعمت دی چې الله تعالی ماته دغه نعمت را نصیب کړي نو د دې نعمت د حصول لپاره ماته یو طریقه راوښیه یو ذکر راوښیه یو عمل راوښیه چې الله تعالی د دې ذکر او عمل په خاطر باندې د پیغمبر علیه السلام په دیدار باندې زما سترګې مشرفې کړي. حضرت مفتی شفیع رحمه الله هغه سړي ته ډېر په حیرت کې ګوري ورته یې سړی الله تعالی څومره لوی حوصله درکړې ده چې په زړه کې دې دا تمنا پیدا کړه چې زما په زړه کې دا تمنا ده چې زه د پیغمبر علیه السلام زیارت وکړم ورته زما په خدای قسم در نن زما په زړه کې تمنا نه ده راغلې نه ما په زړه کې دا محنت تر اوسه کړی دی نه ما په زړه کې پر دې باندې سوچ و فکر کړی دی چې زه به د پیغمبر علیه السلام زیارت کوم. هغه په دې خاطر نه معلوم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په کومو مقاماتو کې دی او نه معلوم ما او تا په کوم حالت کې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په کوم علیین کې دی او ما او تا په کوم حالات کې. نو په دې خاطر باندې چې د خپل ځان مناسبت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دیدار سره نسم ښکاره کولی نو نه مې دروسه دا تمنا کړې ده نه مې دروسه دا فکر کړی دی نه مې دروسه په زړه کې دا شوق راګرځېدلی دی. هغه په دې وجه باندې چې کېدای شي د پیغمبر علیه السلام زیارت کمال راسي ایا زه به د هغې آداب و حقوق ادا کم چې کم آداب حقوق پر ما باندې لري او چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زیارت کم آداب لري کم حقوق لري نه معلوم هغه آداب او حقوق زما په وجود کې پر ځای سي او که نه سي پر ځای. نو ځکه هغې به ورته ویل چې ما خو تر اوسه پورې د دې تمنا نه ده کړې چې زه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د زیارت تمنا وکړم. نو دا هم زموږ په دین کې یو قسم بزرګان دي چې د هغې مذاق د هغې مزاج د هغې طبیعت د هغې غوښتنه دا ده چې هغې په دې وخت کې دا نسي کولی چې یاره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د زیارت تمنا وکړي ځکه د هغې سره دا خوف او دا بیره ورسره ده چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د زیارت چې کم حدود دي کم حقوق دي کم آداب دي او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کم حالات دي او زما د خپلې کم عملی او کم قسمتی په خاطر باندې چې زما کم حالات دي ایا زه د دې اهل یم که نه یم چې زه د پیغمبر علیه السلام زیارت وکړم. د حضرت مفتی شفیع رحمه الله په باره کې راغځي چې کله به د حج په موقع باندې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د روضې زیارت لرالی نو بیا خو به هر سړي دا کوشش کوي چې د روضې د جالیو پورې ځان ورسوي لاس په هغې باندې مسه کي بدن په هغې باندې مسه کي او هغه جالی ته ځان ډېر ورقریب کي. لیکن د ده متعلق دا راځي چې دی به کله جالی ته مخامخ سو چې هر څومره وس به یې وکړي دی جالی ته مخامخ نه سو درېدلی بیا به د یو فلر د یو تنبې و شاته غلی ولاړو چې در څو پورې به پیغمبر علیه السلام باندې سلام وایي او یا به د یو بل سړي و شاته پټ ولاړو غلی به ولاړو در هغې وخته پورې چې څو پورې د خپل سلام پوره کوئ او بیا د سلام د دروازې سواتی دی په خپله لیکي یو وخت په زړه کې دا راوګرځېدله د خپل نفس ته مې ویل چې څومره شقي او کم نصیبه انسان یې خلک ورځي د پیغمبر علیه السلام د روضې په جالۍ پورې مشلي او خلک په هغې باندې لاسونه مسه کوي او خلک په هغې باندې خپل بدنونه مسه کوي او ستا قدم در دې مخ ته نه تیریږي او نه در دې ورنږدې کیدی سي او نه دومره جرأت لري او نه دومره جسارت لري چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د روضې در جالۍ پورې ځان ورسوي. وای ځان ته مې دا ویل چې سړی ته ډېر شقي یې ته ډېر کم نصیب یې او د ډېر بدبخت یې او ته ډېر کم قسمت یې چې د پیغمبر علیه السلام جالۍ ته ځان نسي رسولی. وای وروسته پر ما باندې یو قسم الهامي اواز رالی
لکه اواز چې د پیغمبر علیه السلام د روضې سره وځي چې سړی ما ته په زندگی کې هغه څوک قریب دی چې کم څوک زندگی زما پر سنت طریقه تیروي هغې که ظاهرا زما سهر څومره بعیدي او زما سهر څومره لري چې زندگی یې زما پر نقشه باندې ده هغې زما په دې زړه کې ناست دی هغې ما ته قریب دی هغې زما امتی دی هغې زما محبوب دی د هغې سره زما محبت دی او چې کم څوک زندگی کې سنت نه لري د هغې زندگی د زما پر سنتو باندې نه وي او د هغې ژوند زما پر نقشه باندې نه تیریږي هغې زما څه لرې دی هغې زما څه بعید دی هغې ما ته رانږدې نه دی د هغې سره زما محبت نه دی که څه زما حجرت ته متصل څوک ولاړ ځکه د شفیع رحمه الله په باره کې دا راتلل چې د پیغمبر علیه صلات وسلام روضې ته به هغې مخامخ نسو درېدلی هغه څومره د عظمت ځای هغه څومره د وقار ځای نه معلوم د پیغمبر علیه صلات وسلام کم کیفیت او چې سړی د خپلو کم قسمتۍ ته وګوري سړی خپلې بدعملۍ ته وګوري سړی خپلې زندګۍ ته وګوري د پیغمبر علیه صلات وسلام روضې ته د مخامخ درېدلو څه سړي ته حیات درېږي عجیبه مبارک مقام دی ما په یو کتاب کې لیدلی چې د پیغمبر علیه صلات وسلام چې کومه روضه ده دې ته غالبا 1500 کاله کېږي څوک نه دی ورننوتلی هر سړی د خپل عمل په خاطر باندې چې زما زندگی کې د پیغمبر علیه السلام سنت زما زندگی کې د پیغمبر علیه السلام عشق او زما زندگی کې د پیغمبر علیه السلام نقشه نو هر سړی د دې خپل کم عملی په خاطر دومره دلاوري نشي کولی دومره جرأت نشي کولی که بادشاه دی که ګدا دی که فر دی که فقیر دی که د لوړې درجې دی که د کښتې درجې دی چې د پیغمبر علیه السلام روضې ته څوک سترګې وښکاره ځکه دې روضه باندې شاوخوا چې کم دیوال د نن راګرځېدلی دی دې دیوال ته په 4 طرفو کې دروازه نسته د دې صرف د سر د خوا څه سوری دی هغه کتاب کې لیکلي چې 1500 کاله مخکې روضه د سر د خوا څه سوری ده او دا سوری حضرت عمر رضی الله عنه ورکړی دی د کاختۍ په وجه په مدینه منوره کې سختي راله حضرت عمر حضرت عایشې مبارکې ته ویل چې څه وکم هغې ورته ویل د پیغمبر قبر د چتې سوری که چې اسمان د پیغمبر قبر وویني چې بیا اسمان د پیغمبر علیه السلام پر قبر باندې په کوم شکل ژړا کوي نو صرف د سر د خوا څه په دې کې سوری سته نو یو کتاب کې لیکلي دي چې ډېره زمانه مخکې غالبا 1500 کاله مخکې یو وخت در دې سر کوتره وریاله سوله چې کله کوتره وریاله سوله نو کوتره چې هلته زندگی کې تیره کې ته کوتره خامخا خرابېږي نو د روضې چې کوم خادمانو د هغې سره دا فکر پیدا سولو چې دې روضې ته یو څوک ورشوسي هغه کوتره راوباسي چې د هغې په خاطر باندې د روضې صفایي وسي وی بیا هغې دا کوشش وکړي چې دې روضې ته یو څوک ورشوه کړي د هغې په خاطر باندې چې د دې روضې څه دا کوتره راوباسي ځکه که دالته خراب پسې دستي روضه کې خرابي جوړوي نو بیا د پیغمبر علیه صلات وسلام د نسل څخه یو ماشوم بچی پیدا کړي هغه ماشوم بچی ته غسل ورکړي هغې ته صفا لباس ور واغوستی او هغه ماشوم بچی ته عطر ور ولګول برای د سره څه داسې ور یا هغې هغه کوتره راکښلې یا نه راکښلې چې کله هغې راوخاته نو هغې خلکو پر هغه موقع د هغه بچي څه پوښتنه کوله چې څه پېښه څه اوس هغه کښني دومره ژړا کوله چې در ډېره وخته پورې د ژړا څه تکلم نسو کولی او چې کله هغې د تکلم قدرت پیدا کړي د وینا قدرت پیدا کړي برای د خلکو ټول والله محمد موجود والله ابو بکر موجود والله عمر موجود بیا کښني پر هغه ځای ژړا کوله په هغه کښنۍ په هغه ژړا کې پر هغه ځای وفات شو د هغې ورځې څه بیا د چا سره دا جرأت نه دی سوی او چا دومره دلاوري نه ده پیدا کړې او چا خپل زړه دومره راغونډ کړی نه دی چې بیا د پیغمبر علیه صلات وسلام د قبر دننه دیدار وکړي چې د پیغمبر علیه صلات وسلام په قبر کې د پیغمبر علیه السلام کم کیفیت دی کم حیثیت دی ځکه زموږ د اهل سنت والجماعت د عقیده ده چې پیغمبر علیه صلات وسلام په دې ځای کې ژوندی دی
او چې کوم امتی سلام ور باندې وای الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الله او پیغمبر علی السلام په خپل خله هغه ته جواب ورکي او پیغمبر علی السلام دا سلام په خپل غوږ باندې اوري. نو ما درته ویل د مفتی شفیع رحمه الله په باره کې دا راځي چې هغه به کله د پیغمبر علی السلام روضی ته راغله نو دا هغې سره بیا دا استعداد وس نه و چې هغې به د پیغمبر علیه السلام روضې ته مخامخ درېدلی وی. نه معلوم زما زندگی څنګه ده، نه معلوم زما اعمال څنګه دي، نه معلوم زما زندگی کې د پیغمبر علیه السلام د سنتو کم حال دی او زه په کم شکل په کم سترګو په کم مخ د پیغمبر علیه السلام حضور ته پیش شم. نو مقصود می دا دی به هر حال د کامیابی فضیلت او د مدار او د نجات ترتیب دا د انسان پر ظاهری زندگی باندې دی چې د انسان ظاهری زندگی د پیغمبر علیه السلام پر سنتو باندې په کومه درجه کې برابر ده او د پیغمبر علیه السلام په سنت طریقه سړی څومره عمل لري چې سړی د خپل ګریوان کې وګوري چې زما زندگی کې انفرادي د پیغمبر علیه السلام زما په دې شکل کې د پیغمبر شکل څومره ستا، زما د لباس کې د پیغمبر علیه السلام لباس څومره ستا، زما خوراک کې د پیغمبر علیه السلام د خوراک طریقه څومره ستا او زما ناست ولاړه کې د پیغمبر علیه السلام سنت طریقه څومره ځای لري. نو که چیرې د انسان په زندگی کې د پیغمبر علیه السلام سنت طریقې ځای نیولې دا معیار د فضیلت هم دی او دا د انسان دپاره د نجات او د خلاصون ضمانت هم دی. نو ما درته ویل چې کومه د خوبونو دنیا چې راځي نو په خوب کې پیغمبر علیه السلام لیدل یا د خوب پر بنیاد باندې ځان ته فضیلت او بزرګي ثابتول دا غیر اختیاري عمل دی. که سړی ته دغه عمل مخ ته راسي نو دا خو د الله تعالی نعمت دی، سړی شکر ور باندې ادا کولی سي، لیکن پر دې بنیاد باندې سړی دوکه کېدلی نه سي. یو سړی دی هغه په خوب کې دا ویني چې زه په جنت کې ګرځم، یو سړی په خوب کې دا ویني چې زما ته الله تعالی د جنت نعمتونه را نصیب کړي دي. نو دا د الله تعالی نعمت ما درتول پر دې باندې سړی د الله شکر ادا کی. لیکن دا به دغه سړی کم قسمتي، دا به دغه سړی دوکه کېدلی چې نور د عبادات پرېږدي او د نور نیک اعمال نه کوي او په دې دوکه کې راسي چې بس خدایم زه جنت ته رسېدلی یم او د جنت نور نعمتونه مې پیدا کړي دي، زما دپاره نور د عباداتو څه ضرورت دی او زما دپاره نور د نیکو اعمالو څه ضرورت دی. دا دغه انسان دوکه ده. بلکې خوب کې چې سړی کم مقام سړی ځان له وویني نو د هغې څه وروسته د الله تعالی په اطاعت کې نور ټینګوالی کول، د الله تعالی اطاعت نور پر مخ باندې وړل. که چیرې د هغې څه وروسته د انسان د الله تعالی د دین سره د پیغمبر علیه السلام د سنت طریقې سره نور مینه پیدا سي نو د دې معنا دا چې د سړي د خپل خوب صحیح ترجمه کړلې ده. او گجیرې د ځان په لوړو مقاماتو کې په خوب کې وویني او د هغې څه وروسته د ده په عباداتو په دې ترتیباتو کې کمی راځي نو په دې باندې پوه سه چې دا غریب په دې خپل خوب کې دوکه سوی دی. ځکه الرؤیا ته صرف په خوب سړی خوشحاله کېږي او ولا تغیر په خوب باندې سړی دوکه کېږي نه. ټیک یو بله مسله مخ ته راځي چې کله سړی پیغمبر علیه السلام په خوب کې وویني نو ما مخکې درته ویل خوب کې د پیغمبر علیه السلام لیدل لوی نعمت دی، ځکه پیغمبر علیه السلام په خپله ویلی دی چې شیطان زما په مثل نسی کېدی دا زه یم. لیکن که چیرې په خوب کې پیغمبر علیه السلام د یو کار حکم سړي ته وکړي چې سړی سبا به ته د فلانکی کار وکړي نو هغه کار ته به سړی ګوري. که چیرې هغه کار مباح کار دی، جایز کار دی، هغه کار فرض کار دی، واجب کار دی، مستحب کار دی، ښه کار دی، د عبادت کار دی، نو بیا خو هغه کار باید چې په ښه طریقه باندې سړی سر ته ورسوي. ځکه یو طرف ته په شریعت کې هغه کار تا ته جایز او روا کار دی، یو طرف ته په شریعت کې هغه کار پر تا باندې واجب و فرض دی او چې بیا د پیغمبر علیه السلام حکم په هغې باندې تا ته وسي نو د هغې کار کول پر تا باندې نور مضبوط او نور مؤکد او نور ټینګ سي. نو باید چې سړی په هغې باندې عمل وکړي. او که چیرې سړی په هغه کې سستي وکړي، غفلت وکړي نو ډېر ځله د انسان د ډېرې لوی بې برکتۍ ذریعه او سبب وګرځي. نو یو مسله خو دا ده چې کوم حکم پیغمبر علیه السلام په خوب کې د یو عمل وکړي هغه ښه عمل دی نو بکار دا دی چې سړی وکړي. لیکن که چیرې په خوب کې سړی پیغمبر علیه السلام ویني او پیغمبر علیه السلام په خوب کې سړي ته د داسې خبرې حکم وکړي
چې ته په شریعت کې هر څومره پسې وګرځې د هغې خبرې دپاره جواز نشي پیدا کولی. خوب کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تا ولیدی، یقینا پیغمبر علیه السلام دی، لیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تا ته د یو خبرې حکم وکړي چې دا کار به وکړې، او هغه کار چې تا پسې وکتل په شریعت کې څه جواز یې نه درلودی، نو بیا به د سړي دپاره حکم په شریعت کې څه وي؟ ګوره د خوبونو په دنیا کې د کشفونو پر بنیاد او د خوبونو په اعتبار باندې یو حکم پر سړي باندې که د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خولې سه په خوب کې سړی واوري، هغه حکم پر سړي باندې واجب نه ګرځي، ضروري نه ګرځي، او نه د خوب په وینا سره پر سړي باندې یو حکم خامخا مؤکد ګرځي، بلکې موږ ته عمل او زموږ د پاره مستند دا هغه احکام دي چې د پیغمبر علیه السلام په ښکاره حدیثو موږ ته ثابت دي، چې هغې ته موږ شریعت وایو، چې هغې ته موږ دین وایو. موږ په دې باندې مکلف یو چې د شریعت هغه حکم به کوو او د دین هغه حکم باندې به عمل کوو چې کم د شریعت حکم او د دین حکم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ښکاره احادیثو موږ ته ثابت دي. که ته ماته وایې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو درته وویل چې دا کار وکړه، او ته په خپل هم دا وایې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث هم دا پیښی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې چا په خوب کې زه ولیدم مغزه یم، نو د پیغمبر علیه السلام د خولې څخه د یو کار امر درته وسو، بیا به څنګه نه کوې؟ نو علماو لیکلي دي چې کیدای سي امکان د دې لري چې دغه خوب چې کم چا لیدلی دی دا د دې سړي د خیالاتو ګډوډي، ځکه په خوب کې د انسان د خیالاتو هم ډېر اثر وي، او کېدای سي دا خوب د راکښېنستلو څخه وروسته د شیطان یو وسوسه وي، او کېدای سي دا خوب د لیدلی لیکن انسان د سهو د نسیانه څخه جوړ دی، کېدای سي د انسان څخه په دې خوب کې غلطي سوي او د دې خوب حکم چې پیغمبر علیه السلام د کم عمل کړی دی هغه په صحیح شکل باندې فهمولی نه وي. نو زموږ د پاره بیا هغه شی قابل عمل دی، زموږ د پاره هغه حکم مستند دی چې کوم حکم موږ د پیغمبر علیه السلام څخه په ویښو اورېدلی دی. که چیرې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خوب خود فرمان هغه د دې حکم مقابل راسي، موږ په هغه حکم مکلف یو چې د پیغمبر په حدیثو موږ ته ثابت دی. د هغې حکم د کولو زموږ سره بیا ګنجایش نشته چې په خوب کې د پیغمبر په خوله باندې موږ ته بیان شوی دی. د دې متعلق زه تاسو ته یو واقعه پیښوم. زموږ د مخکینی قاضیانو کې یو ډېر لوی قاضي تیر سو، هغې ته په شریعت د دو مدعي و مدعی علیه د شریعت مطابق یو فیصله راله، او شریعت کې حکم دا دی چې کوم څوک دعوه کوي نو هغې ته مدعي ویل کېږي، نو هغې ته به وایي چې ته پر خپله دعوه شاهدان پیش کړه. که چیرې هغه شاهدان نسي پیښولی چې کوم سړی نه مني هغې ته منکر ویل کېږي، بیا به منکر ته وایي چې ته اوس قسم ورباندې واخله. چې کله مدعي قاضي صاحب شاهدانو تلاش وکړي نو مدعي دوه شاهدان ورته پیش کړو، او چې کله شاهدان ورته پیش سلو نو قاضي صاحب دستي د دې شاهدانو شرعي حیثیت وکاته چې ویې کتل هغه ټول پر شریعت باندې برابر دي. نو قاضي صاحب مخ ته دا فیصله راله چې بس د مدعي په حق کې فیصله کیږي، لیکن د فیصلې کولو څخه مخکې قاضي خلکو ته وایي عدالت کې وایي چې فیصله به سبا اعلانوو، د دې څخه مخکې به زه په دې فیصله کې لږ غور و فکر وکړم، زه به لږ سوچ پر دې خبره باندې وکړم. چې کله شپه راله او د شپې قاضي صاحب پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خوب کې ویني، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قاضي صاحب ته ښکاره دا خبره کوي چې قاضي صاحب د مدعي په حق کې چې د کومه فیصله اراده کړې ده چې د مدعي په حق کې دا غلطه ده، بلکې فیصله به د مدعی په حق کې حقدار مدعی دی، د مدعی د منکر په حق به فیصله کوي، دا د مدعي متعلق چې کوم سوچ او فکر تا کړی دی دا فیصله د وسینه ده. قاضي صاحب چې سارا کښېناسته په حیرت کې مبتلا یو طرف ته د شریعت فیصله ده او د مدعي چې کوم شاهدان دی هغه قابل اعتبار دي، او د شریعت فیصله ده چې فیصله د مدعي په حق کې کیږي، او بل طرف ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل خوله باندې قاضي صاحب ته دا وایي چې دا فیصله دی غلطه ده، فیصله به د دې بل په حق کې کوي. قاضي صاحب ډېر په سوچ کې سوچون کې مسله ډېره ورته درنه سوه او ډېره ورته سنګینه سوه، او دغه سنگینۍ د دې مسلو د سنگینۍ احساس د هغه چا سره چې کوم څوک فیصلې د الله تعالی د رضا دپاره کوي او د هغې سره د خپل آخرت بیره ورسره وي، او بیا داسې درنه مسله راسي هغه ډېر په وهم کې چې الله اوس زه څه وکړم.
قاضي صاحب یو ورځ 2 ورځې مسله وځنډوله لیکن د قاضي صاحب دماغ ته هیڅ حقیقت نه راسي. دویمه ورځ د وخت خلیفه لورلی چې کوم بادشاه دی هغې ته په ژړا کې د خپله فیصله پیش کړ چې حضرت زه د ډېر درانه امتحان سره مخامخ یم. یو طرف ته شریعت ظاهرا راته وایي چې فیصله د مدعي په حق ده او بل طرف ته پیغمبر علیه السلام په خوله باندې راته وایي چې فیصله د مدعي په حق ده. زه اوس دې امتحان کې هم زه د چا په حق کې فیصله وکړم. نو خلیفه د وخت ورته وایي چې زما دپاره څه حکم ورته وایي ته به د وخت علما ټوله راجمع کړي او د علماو څخه به پر دې باندې فتوا وغواړو چې څه وکړو. چې کله د وخت خلیفه علما ټول سره راجمع کړو نو علماو ته چې کومه مسله پیش شوله چې د شریعت ظاهرا حکم دا دی او د پیغمبر علیه السلام وینا دا ده اوس موږ په تشویش کې چې په کومه یو باندې عمل وکړو. نو علما ورته وایي چې دا خو د پیغمبر علیه السلام وینا ده چې پیغمبر علیه السلام وایي چې کوم چا زه په خوب کې ولیدم غزه یم. نو چې کله د پیغمبر علیه السلام د خولې صدا اورېدلې دي نو په کار دا دی چې په هغې باندې موږ عمل وکړو. د پیغمبر علیه السلام خبرې ته اعتبار د ډېرو علماو دې طرف ته ترجیح رجوع سو. لیکن دی وخت کې د خپل وخت مجدد شیخ عز الدین ابن عبدالسلام رحمه الله ډېر مشر عالم هغه ولاړ برای بادشاه مخاطب کې علماء مخاطب کړو ول چې کومه فیصله د پیغمبر علیه السلام په احادیثو کې شریعت کې موږ ته پرته ده په هغه فیصله باندې به عمل کوو او که په دې د پیغمبر علیه السلام د وینا په مخالفت کې څه ګناه و هغه ګناه ټوله زما پر ذمه ده تاسو د هغه ګناه څخه خلاص یاست. نو هغې په ډېر کلک عزم باندې دا خبره وکړه او د دې کلک عزم په خاطر باندې هغې خلکو باره د خبره ته اعتبار ورکړي او چې کله د خبره ته اعتبار ورکړي نو بیا فیصله یې د مدعي په حق وکړه او د ورته ویل چې خلکو زموږ دپاره خوب دلیل نه دی زموږ دپاره کرامت دلیل نه دی زموږ دپاره کشف دلیل نه دی او زموږ دپاره د پیغمبر علیه السلام کوم احادیث چې په صحیح سند را رسېدلي دي دا زموږ دپاره دلیل دي. نو زه به طور بصیرت دا خبره کوم چې زموږ دپاره مستند چې کوم شی دی په هغې باندې به موږ فیصله کوو او دا خوب او دا شی زموږ دپاره مستند نه دی. نو خلکو ورته ویل چې حضرت د پیغمبر علیه السلام دید دی او د پیغمبر علیه السلام وینا ده. نو د ورته ویل نه معلوم چې دغه د پیغمبر علیه السلام ویلا قاضي صاحب په کوم حالت کې کړې ده. نو چې کوم چاته الله تعالی قوت ورکړی نو هغې په ډېره مضبوطه طریقه دا خبره کولی شي چې د دې ټولې فیصلې ګناه زما پر ذمه. حالانکه دا اسانه خبره نه ده چې کوم څوک الله تعالی د دین د حفاظت دپاره راستولي نو هغې بیا دغه رقم خلک داسې په مضبوطه اراده او په مضبوطه عقیده باندې دا خبره کوي. ځکه که چیرې نن د خوبونو پر دنیا باندې ولاړ سي د کشفونو پر دنیا باندې ولاړ سي او دا اصول د مخته کښېښول چې د خوب د کشف په ذریعه سره هم د شریعت په احکامو کې بدلون راځي د دین هغه بنیاد دې ختم کړي. بیا به د ورځې خلک 5 خوبونه ویني بیا به د ورځې خلک 5 کشفونه بیانوي چې زما په کشف کې دا دی زما په خوب کې دا دی بیا دې د دین هغه بنیاد د تباهۍ سره مخامخ کوي د دین هغه بنیاد بیا د هلاکت سره مخامخ. نو ما درته ویل زموږ حضور ته هغه د خوب مسله دومره اعتبار نه لري لکه کومې خبرې چې په ویښو باندې. زه خو دا خبره ښکاره کوم چې خوب خلاصه کوي خوب خو د بیدېدو په حالت کې که چیرې په حالت د کشف کې ښکاره پر سړي باندې غږ وسي او هغه غږ د سړي د غوږونه واوري او هغه شکل د سړي د سترګې وویني له هغې د غږ حکم د ظاهري شریعت سره مخالف راسي لا زموږ په دې مکلف چې په ظاهري شریعت به عمل کوو. ځکه هغې ته اعتبار نشته په دې خاطر نه معلوم چې سړی په کومو کیفیاتو کې دی او نه معلوم چې دغه کشف اورېدونکی په کومو حالاتو کې دی. زموږ د بزرګانو کې لوی بزرګ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله دی. الله تعالی په خپل وخت کې ډېر لوی صوفیګرت او ډېره لویه بزرګي او ډېره لو تقوا ور نصیب کړې وله. یو ورځ د خپل مسجد په محراب کې ولاړ دی د شپې پر عبادت باندې. د عبادت په دوران کې په دې مسجد کې یو نور ولاړ په هغه نور کې پر ده باندې اواز د خپل غوږونه اوري ورته یې جیلانی ای عبدالقادر نور موږ ستا مغفرت وکړې
چې څومره مجاهدي او محنتونه دی وکړو د هغې په خاطر باندې موږ ته جنت او جنت الفردوس پر در نصیب کړي. نور نه ستا دپاره د عبادت ضرورت ستا، نه ستا دپاره د مشقت ضرورت ستا، نه د شپې د ویښېدلو ضرورت ستا، نه د روژې ضرورت ستا، نه د نورو عباداتو ضرورت ستا. چې کومه زندگی په کم شکل تیرې، نوره زندگی په هغه شکل تیره که. دا زموږ د طرفه انعام دی او موږ ستا په قسمت کې جنت لیکلی دی. یو نور په دې کې جوړ شو، هغه نور څه اواز راځي د شیخ عبدالقادر جیلانی په دې خپل غوږ کې مشتي. دی دستي ورته مردوده ما ته دوکه مه راکوه، ما د الله تعالی د عبادت څه مه بې نصیبه کوه. دغه د عبادت خلاصون دا پیغمبر علیه السلام ته نسو ور، دا 1,40,000 انبیاو ته دا اعلان نه وسو چې تاسو د نور عبادت ضرورت نسته. زه خو د هغې یو ادنا امتی یم، پر ما باندې به څنګه دا اعلان وسي. چې کله دا جواب ورکړي، دویم غږ دستي ور باندې وسو چې شیخه الله تعالی ډیر لوی علم درکړی دی، الله تعالی ډیر لوی کرامت، د خپل علم او د کرامت په خاطر الله تعالی د شیطان د ډیر لوی مکر او فریب خلاص کی. دې ورته مردوده الله تعالی زما علم او زما د تقوا او زما د بزرګۍ په خاطر زه نه یم خلاص کړی. الله تعالی زه په خپل فضل باندې، الله تعالی زه په خپل انعام باندې، الله تعالی په خپل احسان باندې چې پر ما باندې فضل او احسان وسو، د هغې په خاطر باندې زه خلاص کړم. علماء لیکلي دي چې شیخ عبدالقادر باندې چې دا دویمه ناره وسوله، دا در اوله ناره ډیره خطرناک، ځکه چې الله تعالی د هغې چې کم علم دی او کم تقوا ده او کم تصوف دی، د هغې په دوکه کې دی نه راوستی. شیطان دا په خپل وخت کې معلم الملائکه و، د ملائکو ته به د ذکر تعلیمونه ورښول، لیکن چې د خپل علم او د خپل بزرګۍ فکر او سوچ ورسره سو، الله تعالی مردود کې د خپل دربار پسې واسطه. نو ما درته ویل دا ډېره خطرناکه مسله ده چې کم څوک د خوبونو په دنیا کې مستغرق دي، نو هغې خو اوس په دې دنیا کې ډېر کشفونه او کرامتونه بیانوي. هغه ډېر خوانده خلک، هغه ډېر بعضې چې ځان ته دینداره خلک وایي، نن سبا په دې دنیا کې دا کشفونه وایي. زما په کشف کې دا راغلې ده چې د بخاري شریف پلانکی حدیث صحیح نه دی، دا یهودو جوړ کړی دی. وایي زما په کرامت ما ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا راښکاره کړې ده چې د ترمیزي شریف پلانکی حدیث دا صحیح حدیث نه دی. نن د هغې کرامتونه او کشفونه دې حال ته رسېدلي دي. لیکن الله تعالی د جنتونه ورکړي هغه د هر وخت علماو ته چې په ټوله معاشره کې الله تعالی د هغې انتخاب د دین د حفاظت لپاره کړی دی. هغې خپل ځانونه، خپل بدنونه، خپل عمرونه پر وچو چټایانو باندې وسولول، لیکن په خدا قسم د هر چا، د هر ظالم، د هر د دین د ماتونکي مقابله یې وکړه او د هغې سره د خپل دین حفاظت وکړي. هغې په هر وخت کې دا وویل چې نه د چا کشف دلیل دی، نه د چا کرامت دلیل دی، نه د چا خوب دلیل دی، نه د چا بزرګي دلیل ده. دلیل که ده د پیغمبر علیه السلام احادیث چې په صحیح سند او په صحیح واسطه در موږ پورې را رسېدلي دي، دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د طرفه موږ ته مستند دلیل دی او دا زموږ دپاره قابل عمل دی. او د دې په مقابل کې موږ نه د چا خوب ته اعتبار ورکړو، نه د چا کشف ته اعتبار ورکړو، نه د چا کرامت. زموږ د صدی مجدد حکیم الامت حضرت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه دی، هغې خو در دې حده پورې ویلي دي چې خلکو په دې کشفونو په خوبونو مخه تاوځئ. کشف او خوب دا لیوني ته هم راځي او کشف او ښه خوبونه دا کافرانو ته هم راځي. په دې باندې زموږ د دین بنیاد نه دی، نه زموږ د دین بنیاد دومره کمزوری دی او نه زموږ د دین بنیاد دومره بې اعتماده دی. زموږ د دین بنیاد دا د محمد رسول الله احادیث دي چې هغې په ویښه باندې په کم شکل در موږ را رسېدلي دي. نو به هر حال خوب انسان له راځي. حضرت قتاده رضی الله عنه وایي که چیرې سړي له ښه خوب په خوب رالی نو په کار دا دی سړی څه وکړي. نو هغه لیکلي دي اول خو دا دی چې دی به د الله تعالی نعمت به بولي او پر دې نعمت به د الله تعالی شکر ادا کوي، او دویم عمل به دستي دا کوي چې په دې خوب باندې به زړه خوشحاله کوي چې ما خو ډېر ښه خوب ولیدی. او دریم د خوب وینا به چاته کوي، لیکن چاته به کوي لبیبا او عالما، عالم ته به کوي، لبیب او دانا او هوښیار ته به کوي، او داسې سړي ته به کوي چې د هغې متعلق د ده د عقیده یي چې د دې سړي زما سره مینه ده، زما سره محبت. لیکن که په دې باندې پوه سو چې دا سړی زما خیرخوا نه دی، که هر څومره عالم دی، که هر څومره بزرګ دی، هغې ته به د خوب وینا نه کوي.
نو چې ښه خوب سړی ولیدي 3 عمله دا خوب د الله تعالی نعمت بلل د الله تعالی شکر ادا کول او په دې خوب باندې زړه خوشاله کول او د دې خوب سره دوکه کېدل او د دې سره سره د دې خوب وینا او بیان او د هغې تعبیر د داسې چا څه غوښتل چې هغه عالم یې هغې ته الله تعالی پوهنه ورکړي او د هغې د ده سره محبت او مینه او که سړي په خوب کې حضرت قتاده رضی الله عنه وایي خطرناکه خوب ولیدی بیکاره خوب ولیدی دا د شیطان د طرفه دی بیا به سړی څه کوي نو 6 عمله علماو پیغمبر علیه السلام احادیثو کې لیکلي دي د ټولو څه مخکې به اول د شیطان د شره څه په الله سره پناه غواړي یا الله د شیطان شر دی ته مې د دې شره څه محفوظه کړه دویم نمبر به دستي د دې خوب د شره څه پناه په الله باندې غواړي یا الله دا د شر خوب دی بیکاره خوب دی یا الله ماته د دې څه پناه راکړه او په دریم نمبر کې به دا سړی دستي 3 ځله پر چپه اړخ باندې تو کوي په هغې کې دا نه د ضروري چې سړی لاړې تو کړي ځکه کله سړی په مسجد کې آرام کوي او په نه د قرار به د ژبې سره صرف د تو چم کوي 3 عمله نو د شیطان د شره څخه پناه غوښتل د خوب د شره څخه پناه غوښتل او پر چپه اړخ باندې 3 واره توکل او د دې سره سره څلورم عمل به دا کوي چې د دې خوب مذاکره او ذکر به هیڅ چاته نه کوي نه به عالم ته کوي نه به غیر عالم ته کوي نه به نیکخوا ته کوي نه به بدخوا ته کوي او څلورم که چیرې د انسان سره وسي نو راپورته چې 2 رکعته نفل دی وکړي او د الله تعالی سره د حفاظت غوښتنه وکړي یا الله که زما په قسمت کې یو بیکاري ماته متوجه ده یو ستړی ماته متوجه ده یا الله ته ما هغه د ستړي څخه محفوظه کړه او آخرنی عمل به دا دی چې د لمانځه څخه وروسته برته پرېوځي نو اړخ به بدلوي چې پر کوم اړخ باندې ده دا خوب لیدلی دی دوباره چې پرېوځي د هغې څه مسیوه پر دې بل اړخ بدلېږي نو دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا ښه خوب متعلق هم هدایت دی او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بیکاره خوب متعلق هم دا هدایت دی لیکن که چیرې یو سړی تاله رالی چې ما خو خوب لیدلی دی ته به څه کوې ستا څه ترجمه غواړي نو چې کله به یو سړی رالی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه به د خوب ترجمه غوښته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د آخرنۍ دعا قل خیرا تلقاه وشرا توقاه خیرا لنا وشرا لاعدائنا الله تعالی دې خیر در نصیب کړي الله دې د شر څخه محفوظ کړه الله دې ستا خوب زموږ دپاره خیر وګرځي الله تعالی دې زموږ د دشمنانو دپاره شر وګرځي دا دعا به پیغمبر علیه السلام وویله د هغې څه وروسته چې به په زړه کې کومه ترجمه ورله بس پیغمبر علیه السلام به هغه ترجمه کوله نو دا هم که د سړي په عربي نه زده په پښتو هم ویلی سي یا الله د دې خوب د خیره سره مې یو ځای کې یا الله د شره سره مې محفوظه کې یا الله دا خوب زموږ دپاره خیر کې زموږ د دشمنانو دپاره شر کې د هغې څه وروسته چې الله تعالی کومه ترجمه په زړه کې در واچوله هغه سړي ته د خوب ترجمه ورکړو الله تعالی دې خبرې قبولې کړي واخر دعوانا